ځان نه بر اسرائیل ولا خلق ما جوړوي. د شیخ ابو احسان بیانونه داسې دي لکه بن اسرائیلو چې وی چې مونږ منو سلوا باندې مړه شولو، مونږ ته څه راکا، پیاز راکا، مونږ ته دال راکا، ماته مسور راکا، او منو سلوا تاسو ته ملويږي چې ما درته وایي زمونږ علماء کرام په هر فن کې شته، او زمونږ چې میډیا ته مونږ ته راغلي دا آپ کې مسایل اور انکا حل. یو فرقې کې داسې مفتی نشته چې هغه ډایرکټ هر سوال جواب کوي، درکوي به خو یوه ورځ مخکې سوالونه درنه په وټساپ اخلي، بیا به وروستو جوابونه درکوي، او کله کله غلط هم درکوي، ډېر منکتب. خو تاسو په دعا سره تاسو په دیوبند کې خو داسې مفتیان شته چې تاسو ته ډایرکټ هر سوال جواب او بالکل صحیح درکوي، چا اوسه پرې په اعتراض نه کړی، تنقید بېله خبره خو اعتراض په چا نه دی راغلی. او تاسو ته بیانونو کې شیخ ادریس صاحب، طارق جمیل صاحب بیانونه شته، مناظرینو کې تاسو ته شیخ رحیم الله صاحب بیانونه شته، مفتی ندیم محمودی صاحب الله د عمر کې برکت، دا بیانونه شته، ډېر لوی لوی علما کرام. نو دا داسې دي لکه منو سلوا، او دا شیخ ابو حسان چې کم دی دا خو داسې دی لکه ته چې دال غواړې یا مسور غواړې یا پیاز غواړې، نو دا کې لږې لږې فایدې شته خو ډېر نقصانونه پکې شته چې پیاز یا زیات خورې خولې نه د بوزي او میدا د هم خرابوي. نو دارنګې د ابو حسان چې دا په ګوړه کې زار درکوي، د خپل عقیده درسته نه ده، دا تکفیري فرقې دي. اهل حدیث چې څومره دي، اهل حدیث رونا خپا دي نشي، د دوی چې کوم مسلک جوړ شوی دا په دې بنیاد جوړ شوی چې علاوه د اهل حدیثونه ټول مشرک دي، بدعتیان دي، کافر دي. نو چې څوک دا عقیده لري ستا متعلق چې ته کافر یې، ته مشرک یې، ته مقلد، نو ته هغه بیانونو ته ناستې اورې. نو دا خو د بن اسرائیل ولا چې پیاز او مسور غواړې، امید دی چې تا به سر په خلاص شوي، بیا به د دوی بیانونه نه اورې. جزاک الله مفتي صاحب. کول غواړي، بیانول غواړي. ما پسې ډېر خلک لګیا دي خبرې کوي، زه څه لیونی نه یم چې د دې خلکو د خبرو ته ما ځان د دې لپاره ودرولی دی چې باطل بیانوم، تر دې چې خلک زما په کور والا پسې خبرې کوي، ما اورېدلي دي او ما لیدلي دي. زه څه لیونی یم چې خلک دې ته دغه کوم چې زما کور والا پسې دې خبرې وکړي او بیانوم باطل، لیونی یم زه. خو دا خبره زما حق ته الحمدلله، ځکه به دغه پروا نه کوم که څوک مې کور والا یادوي، که ما یادوي، او که پلار مې یادوي، او که قوم او نسب مې یادوي، هېڅ خبر نه یادوي دي، خو چې مسله واضحه شي او ځکه مقارنه وکړي چې بیا چې ته کېناستې که نه زما دا خبرې به ولګوئ او د دې په مقابل کې که چا رد کړی یا څه خبرې کړي دغه خبرې به ولګوئ، خو په داسې به اوري چې یالله حق ګورم، والله چې د نور په شان به دا خبره واضحه چې حق څوک بیانوي په باطله باندې څوک دي. موږ الحمدلله نه په چا پسې کنځرې کړي، نه هم د اوسه پورې څوک شرمولی، نه هم چې ته د یو مولوي صاحب بېعزتي کړې، نه، همیشه موږ د علماو احترام کړی او درس هم موږ دا ورکوو چې د علماو به قدر او احترام کوي. زموږ بعض ملګري رد کوي په باطل باندې، دغه رد طریقه ورله نه ورځي، موږ په هغوی باندې رد کړی دی چې ګوره ستاسو طریقه غلطه ده. حق حق دی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا. الله وایي داسې نه دی یو قوم سره د دشمني راشي او په هغې کې عدل او انصاف پرېږدي، عدل او انصاف به نه پرېږدي. مخامخ سړی که په غلط هم دی، خبرې یو اسلوب دی، یو طریقه ده، یو ادب دی، یو احترام دی. مطلب خو دا نه چې سړی د مرۍ نه نیسه ته به غلطې او ته بېدینې او ستا امام داسې او ستا مولا داسې او ستا کتاب داسې، الحمدلله دا زموږ منهج نه دی. او که څوک یې کوي نو هغه د سلفیت د منهج نه دی خبر. دا بیماري بیا په سلفیت کې نه ده، بیماري په چا کې ده؟ بیماري په دغه کس کې ده. اسلام موږ ته ښایسته اخلاق ښولي که نه دي ښولي؟ ښولي. او د یو سړي اخلاق غلطي او خراب وي نو موږ څه چې اسلام غلط اخلاق خلکو ته ښیي؟ نه، دا خو د دې سړي نقصان دی چې د غلط اخلاق استعمالوي. اسلام خو نه دی ویلي چې غلط اخلاق استعمال کوي. موږ که چې ته رد هم کوو نو دا ووایو د پلاني شیخ صاحب، د پلاني مولوي صاحب دا خبره کمزورې ده، بس د دې نه خوا موږ دم په چا پسې تلي یو چې د ده قوم دا دی او دی سپک دی او دی رنګ یې داسې دی او دی بېعزته دی او دی بې شرمه دی او دی بې حیا دی او دی داسې او دی داسې، دا خبرې موږ نه کوو الحمدلله. د یو مولوي صاحب ژوند خپل او د یو عالم ژوند دا د هغه خپل کار دی، د هغه او د الله په منځ کې ده. زما د هغه د کور سره د هغه د ذاتیاتو سره هېڅ کار نشته. زما کار صرف د څه سره دی؟ هغه د دې مسلې بیانولو سره دی بس. بعضو مولیانو په ما باندې شخصي ردونه کړي وو، ملګرو ما ته وویل موږ دې رد وکړو، ما څه شي رد پرې کوئ؟ هغه زما کور والا ته کنځلې کړي، زه یې یاد کړی. ته په جواب کې کنځلې کړي د هغه کور والا، د هغه د کور والا په دې کې څه ګناه ده؟ او د هغې سره زموږ څه کار دی او د هغې زموږ سره څه کار دی؟
مونږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت را کړی دی، بیا راته پښتو یو تربیت را کړی دی، بیا مور پلار له یو تربیت را کړی دی چې څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې، په مقابل کې به سپک کار کوې. خو سپک دی غلط دی، نو زه څه وکړم؟ زه ورسره هم سپک شم، زه ورسره هم غلط شم. که چېرته دې مولوي صاحب دا ووایي چې دا مسله داسې داسې ده او مسله یې غلطه وه، نو دغه بیانومه چې مسله یې څه ده، غلطه ده، او دا زما ذمهواري ده. زه دلته دې لپاره نه یم ناست چې بس یو مجلس دی او لږ یو ګنټه موږ ناست یو بیا قیصه ختمه شي. زه دلته دې لپاره ناست یم چې د خپلو وروڼو ته او خویندو ته هغه آسماني سوچه دین واضحه کړم، کوم چې جبریل علیه السلام د الله نه اخیستی او بیا یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له. زه دلته هغه دین بیانولو ته ناست یم چې هغه دغه مدینې والا دین دی، کوم چې هلته په قبر کې پروت دی، دا د هغه دین دی او دا د هغه مذهب دی. دې لپاره ناست یم چې بس موږ راجمع شو، ګنټه ناست وو، خبره بیا ختمه شوه، لاړ. نه، زما په اوږو باندې یو ذمهواري ده او دا زما ستاسو سره محبت دی. والله چې د خپل ځان دپاره څه خوښوم ستاسو دپاره یې خوښوم. اوس که زما دا خبره غلطه وي او زه پې جهنم ته ځم، نو ما ته خو پته ده که نه چې زه پې جهنم ته ځم، پته ده که نه ده پته؟ لکه چې ما ته خو پخپله پته چې غلطه ده، نو زه صحیح شوه. کم خلک چې وایي چې دې خلک ګمراه کوي، زه تاسو جهنم ته به وځمه، نو لیونی یم چې ځان هم جهنم ته به وځمه؟ بیا خو ما نه کولی که نه. رفع الیدین زه ووایه، زه داسې ووایه چې نشتي زه خلک ګمراه کوم، په خلکو باندې کوم بالفرض د یو منټ دپاره. نو زه صحیح د تاسو خو ما ګمراه کړي، په رفع الیدینو مې راواړولې، نو زه په خپله هم ځان ګمراه کوم چې په خپله هم کومه، زه بیا په خپله ولې کومه؟ بیا ما په تاسو باندې کول چې پرېږده چې دوی ګمراه شي جهنم ته لاړ شي، خو زه خو ځان جهنم ته نه بوځم که نه. نو زه لیونی یم؟ شته د ګناهونو پیټې زما په اوږو باندې پراته دي او ګناهګار او کمزوری بنده یم د الله، او بیا د نورو خلکو ګناهونه م رالم په خپله اوږه یې اچوم. او الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ د اواز او خبره هر ځای ته رسېدلې ده، دنیا هر ملک کې الحمدلله دا درسونه بیانونه اورېدل کېږي. څه وجه ده؟ آخر وجه دا ده چې دا خبره صحیح ده، د قرآن او حدیث دی. ولې دا خلک وایي یاره مړه دوی سره مه کښېنئ، دوی خبره زر زړه ته کوزېږي. ولې زړه ته کوزېږي؟ ته دا سوال وکړه که نه، دغه بل هغه ولې زړه ته نه کوزېږي؟ فرق دا دی چې دا وحي د وحي کې دا کمال دی چې دا زړه ته کوزېږي. دا څه ته کوزېږي؟ زړه ته کوزېږي، دا خبرې منلی کېږي. اوس ته د یو مولوي صاحب خواله ورغلې، رفع الیدین شتي نه جي نشتي، څه دلیل دی؟ ولې؟ وایي دا به د بوتانو دپاره، بوتان به مشرکانو په ترخونو کې ایښودو. ته به دا خبره ومنې د هغه، خو عادتاً به یې ومنې. څه عادتاً په زړه کې به دې بیا هم یو تنده پاتې شي چې مولوي صاحب دا خبره خو مې زړه ته نه کوزېږي. دا څه خبره شوه؟ بوتان یې ترخونو کې ایښودي، نو په دې اولني پېر رفع الیدین سره ولې نه ولیږي؟ دا به ستا په زړه کې سوال راځي. رکوع له چې ځي ولې دا بوتان نه ولیږي؟ سجدې له چې ځي ولې نه ولیږي؟ په جیبونو کې ولې نه ږدي دا قمخلان چې په ترخونو کې ایښودي؟ نو ته به د مولوي صاحب خبره ومنې، خو څه به ومنې؟ عادتاً ځکه چې ملا دی او ستا د کلي دی او د ډېر وخت نه دې ته تپوسونه کوې، نو دا خبره به ومنې، خو په زړه کې به دې بیا هم یو تنده والله العظیم چې پاتې شي. داسې ده که نه ده؟ نو راځو هغه دلایلو له، او دا خبرې که زما نه لږې اوږدې شوې، خو دا اهم نصایح دي چې دا بنیاد دی د هرې مسلې.